ارتباط باندې به دومره ووایم چې دغه غورځنګ چې څومره ما نظر ورته کړی دی او کوم برداشت مې چې د دغه غورځنګ دی په دې فکر کې یم چې ډېر په مناسب وخت او ډېر په ښه وخت کې دی. دا وایم چې دغه هیله دغه ارزو د هر پښتوال او د هر پښتون او د هر افغان په زړه کې وه. دغه انګیزه دغه فکر ورسره و، خو لا یو ادرس نه و موندلی چې دغه انګیزه او دغه فکر دی راڅرګند کړي او د خلکو په وړاندې کېږدي او د خلکو نظر او د خلکو احساسات په دغه برخه کې وګورو چې څه دي او د ټولنې انعکاس معلوم کړي. نو دغه وخت بیخي مناسب ګڼم د دغه غورځنګ د راپورته کېدو او د دغه غورځنګ د فعالیتونو لپاره. واقعا دغه یو ارمان و، مخکې مو او اوس هم دی او دغه ارمان لپاره مناسب وخت دی چې باید دغه پښتانه او دغه خوستوال او عموما د افغانستان ټول اقوام باید دغه یو مناسب او پر ځای ګام حساب کړي. که فکر مې وي دلته پښتو ژغورنه نه ده لیکل شوې، پښتو ژغورنه چې نه ده لیکل شوې نو هغه د تعصب خبره چې رئیس صاحب محترم وکړه د تعصب خبره دلته حل ده. ژبه ژغورنه په دا معنه چې د ټولو افغانانو د ژبو لپاره دلته مبارزه شتون لري، نه دا په خاص کام او په خاصه ژبو پورې تړاو نه لري. که چېرته فارسي، تاجکي، نورستاني، پاشایي د داسې ورته وضعیت سره مخامخ شوه، دغه غورځنګ همدغه غړي به د همدغو تړاوونه او همدغو ټولنیزو ځایونو څخه د دوی لپاره مبارزه کوي او ځانونه به دریغ نه کړي. یو څو خبرې چې د غورځنګ په باب کې زیاتول غواړم هغه دا چې په لومړي قدم کې دا وایم چې موږ ټولو ته دا ډول اطمینان ورکوو چې دغه غورځنګ په هیڅ سیاسي ډله هیڅ سیاسي ادرس پورې اړه نه لري او نه کوم سیاسي سپورټر لري یا حمایهګر لري. موږ دا نه وایو چې سیاسي ادرسونه مطلق چې دي دا غلط دي، نه خو منفي سیاسي ادرس پسې داسې چې د خپلو شخصي ګټو په تعقیب باندې راوړي وي او شخصي ګټو ته د نورو دولتي او ملي ګټو پر ځای ورکوي او همغه تعقیب مسیر باندې روان وي. یعنې په دغسې ادرسونو پورې تړاو نه لري. موږ ټولو سیاسیانو ته، ټولو فعالینو ته، د افغانستان ټولو اداراتو ته په کامله معنا سره احترام لرو او موږ یې مشران حسابوو او ځان لپاره یې رهبران او سرلاري حسابوو. خو هغه کسان چې تورن شوي وي او له مخکې ازمایل شوي وي او خلکو ته منفي ثابت شوي وي او ملي نه وي، صرف په یوه ګوند په یوه ډله پورې تړاو لري، د هغه سره غورځنګ نه دی او د غورځنګ ملتیا ورسره نشته. نو سیاسي ادرسونه د پښتو په شکل پېژنو، د پښتنو په شکل، د افغانانو په شکل یې پېژنو، نه دي داسې د سیاسیونو په شکل چې هغه د خپل ځان او د خپل شخصي ګټو لپاره کار وکړي. په دوهم کې د تعصب خبره بیا کومه چې اکثره وخت چې زموږ غونډې یا زموږ فعالیتونه په فیسبوک کې دي، دغه خبره کېږي د پرسیبانانو یا د نورو وروڼو لخوا چې په نورو ژبو باندې خبرې کوي، افغانان زموږ وروڼه دي، دا وایي چې دغه پښتانه او یا دغه غورځنګ د یوې خاصې ژبې لپاره، د یوه خاص قام لپاره رامنځته شوی دی. خبره مې مخکې وکړه، بیا وایم چې دغه په هیڅ قام او په هیڅ ډله پورې تړاو نه لري. دوی د ډاډ او اطمینان ولري چې دغه څه په هیڅ ډول صورت نشي موندلی او هیڅ غړي د غورځنګ کې نشته، په مشرانو او سرلارو کې هیڅ نشته. هر یو په یو احساس او په یوه نوي فکر او د پښتو او د عموما د افغاني ټولنې او د پښتني ټولنې د بقا او د فعالیت او د لوړتیا په لټه کې دي. او دغه ملګرو ته دا هم وایم چې موږ ته دا مهمه ده چې دلته افراد څومره دي، کم دي، زیات دي، ډېر دي، دا موږ ته مهمه نه ده. موږ ته احساسات او فکر مهم دی چې فکر د چا جوړ دی، کوم احساس راځي، په څه ډول راځي. نو که دوه کسان د وي، درې د وي، په یوه نوي ژوندي او په لوړ فکر سره د وي او په یوه سپین پښتني احساس سره دي، نو دغه کسان دغه زموږ ته د 100,000 کسانو نه بهتر دي. پوهان هوښیاران وایي چې د 10,000 غیر منظم کسانو څخه 10 منظم کسان بهتر دي. نو دغه منظم او د یوه فکر او د یوه په دریم قدم کې د غورځنګ په ارتباط باندې دا وایم چې غورځنګ یوازې د پښتو لپاره نه،
پلان کې لري چې هغه به هم په آینده کې د تطبیق پړاو ته ولاړ شي او انشاءالله دغه مسیر او دغه خوځښت په دوام پیدا کړي او د خوځښت په دوام کې ستاسو په همکاریو سره به نور پړاوونه دي چې هغه د دود کلتور په برخه کې کار کول دي. مشران ناست دي علمي خبرې ورته راوځي بخښنه غواړم ځکه چې زه ادبي بولم چې بل چا د مسلک خبره وکړم دا زموږ مسلک هم نه دی خو صرف د یوه عادي وګړي په څېر د یوه شاګرد په څېر دلته ولاړ دي اخته یو ستاسو په وړاندې ځان ارزیابي کوو. وایي چې ژبه او کلتور دا دوه جوړه نومونه دي چې تقریبا بېلتون یې مشکل کار دی یعنې نشو کولی چې په اسانۍ سره داسې تقلید شي باید چې ژبې ته کار نه په څنګ کې کلتور او دود ته خپله کار کېږي او دغه یو مقناطیسي حیثیت لري په ځان کې خپله سره انسجام کېږي او سره برابرېږي او مخکې ځي. نو د دود کلتور په برخه کې موږ پروګرامونه لرو انشاءالله په آینده کې به بیا داسې غونډې نیسو او بیا به دغسې ترتیبات سره جوړوو او دغه برنامې به تاسو وړاندې معرفي کوو. واقعا پښتني ټولنه کې ډېری مشکلات شته لږ نه ډېر مشکلات دي. هغه ځینې لاملونه لري چې تقریبا ټولو ملګرو ته واضح دي چې بېځایه پښتو پالن او د اسلام په اساسي اړونو او قوانینو او اوامرو باندې نه عمل کول او ټولنې ته او مسلمانانو ته د اسلام په سترګه کتل. زه داسې وایم چې موږ او تاسو باید یا نور خلک باید ټولنو ته او مسلمانانو ته باید د اسلام په سترګه ونه ګورو او د اسلام د اساساتو او قوانینو په سترګه ونه ګورو بلکې اسلام وګورو او د اسلام په چوکاټ کې دغه ټولنه وګورو او دغه افراد وګورو چې دغه برابر دي او که نه. او تر څنګ کې دا وایم چې علمای کرامو ته باید د اسلام په سترګه ونه کتل شي چې دغه اسلام دی. نه، علمای کرام ته چېرته د اسلام په چوکاټ کې برابر وو، منظم و جوړ و، د اسلام د دایرې نه بهر نه و، موږ یې منو او د اسلام پلویان دي او د اسلام محافظین دي، خو چې د اسلام په چوکاټ په دایره کې نه وي هغه هم نه منو. نو فکر به دا کوو چې اسلامي مطالعه او اسلامي چوکاټ ته به زیاته پام کوو او د اسلام او پښتو په دوهم قدم کې د پښتو موږ تاسې اول باید اسلام په نظر کې ونیسو، دوهم بیا پښتو او دې ته ورته نور مسایل او د هغې له مخې باید بیا مخته قدم کېږدو. که موږ تاسې اسلام ته مخه کړو پښتو مو خپله راژوندی کېږي، که د اسلام قوانینو ته مخه کړو نور قوانین مو خپله راژوندي کېږي، خپله تطبیق کېږي. زه وایم چې په ځینو پردیو قوانینو باندې باید عمل ونه کړو چې د غرب او نورو اروپا او نورو کفري ممالکو څخه په تاثر کېږي او دلته په افغاني ټولنه باندې تپل کېږي. دا موږ ته تاریخونو ثابته کړې ده چې هېڅکله په افغانستان کې د پردیو استعمال شوی قانون تطبیق نه لري او ځای نه لري. خامخا خوځښت راوځي او خلک په احساساتو راځي او یو وخت د مرګ پورې ته رسېږي. نو کوشش او هڅه به مو دا وي چې په لومړي قدم کې اسلام ته ځای ورکړو او د اسلام په چوکاټ کې دننه پښتو ته چې زموږ خوځښت برنامه او فکر په دغه دی. دا خبرې زه د ځانه نه کوم، خپل فکر نه، دا د غورځنګ فکر دی او زموږ د ټولو ملګرو اتفاق فکر هم همدغه دی چې باید د اسلام اړونو او اصولو مطابق باید مخته تګ وکړو او ښه ولاړ شو او ژوره مطالعه او د لوړو خلکو سره باید خبرې اترې وکړو. او دا خبره چې قوانین اشاره مې دغه اساسي قوانینو ته نه ده ولې چې دغه د اسلام په ټکر کې نه دي. په تطبیق کې خبرې نه کوو چې تطبیق یې په کوم شکل دی، په کومه بڼه دی، په کوم جوړښت باندې دی، بلکې قانون مو او اساسي قانون مو د اسلام د اصولو قوانینو مقرراتو مطابق دی، احترام لرو او تطبیق دی هر وخت د دولت د هرې ادارې سره تیار یو. نور مو وخت نه نیسمه، دغه وخت چې در نظایقو د دغې بښنه غواړمه په لوی او مهربانه خدای مو سپارم. ومن الله توفیق.